د 18 میلیونه افغانیو په ارزښت د چرګانو د روزنې د 500 کورنیو فارمونو پروژه پیل شوه. د ولایت مقام د رالیږل شوي خبرپاڼې پر اساس د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې یعنی NHLP په ملاتړ د لغمان ولایت په علیشنګ او قرغیو ولسوالۍ کې 500 کورنیو ته د هګیو چرګې او د هګیو د تولید د اړتیا وړ برابر شوي ضروري توکي او وسایل نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په مشرانو جرګه کې د لغمان د خلکو استازي قاری میر حاتم ترخیل، د ولایتي شورا د استازي حاجي عتیق الله عبدالرحیمزي، د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ د رئیس او د یادې پروژې د مسؤل په لاسونو سروې شویو کورنیو ته وویشل شول او دغه پروژه رسما پرانیستل شوه. په دغه پروژه کې 52 کورنۍ د علیشنګ او 52 نورې د قرغیو ولسوالۍ اړوند دي چې هرې کورنۍ ته 10 د هګیو چرګې او د هغوی د ساتنې او پالنې ټول توکي او وسایل شامل ول. لغمان والي عبدالجبار نعیمي د یادې پروژې د پیل پر مهال د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ وزارت په ځانګړې توګه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له مسؤلینو مننه وکړه چې د لغمان د ولایتي ادارې د لومړیتوبونو او د خلکو د انتقال شویو اساسي غوښتنو په تطبیق کې همیشه همکاري کړې او لا هم په دغه برخه کې د مختلفو پروژو په تطبیق کې خپله مرسته جاري ساتي. ښاغلي نعیمي زیاته کړه چې د داسې پروژو لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري، خو هیله څرګنده کړه چې پروژې په پوره روڼتیا سره تطبیق شي. نوموړي د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ته دنده وسپارله چې په خپله برخه کې په روانو او نویو تطبیق کیدونکو پروژو جدي کنټرول او نظارت ولري. عبدالجبار نعیمي د خپلو خبرو په دوام په قرغیو ولسوالۍ کې تطبیق کیدونکې پروژې د پراخ امنیت پیله وګڼله او په دې لاره کې د قرغیو د ولسونو همکاري او له نظام څخه کلک ملاتړ وستایه او په ولسونو غږ وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې نورې هم ګړندې کړي. وروسته د قرغیو ولسوال محبت الله شیرزاد په مشرانو جرګه کې د لغمان د خلکو استازي قاری میر حاتم ترخیل، د ولایتي شورا استازي حاجي عتیق الله عبدالرحیمزي او قومي مشر حاجي شهبت خان پوار سره په خپلو خبرو کې د ولسمشر له ملي برنامو د بهرني سیاست او د هیواد د روښانه راتلونکي په اړه له اغیزمنو تصمیمونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیت، ښې حکومتوالۍ او انکشاف په برخو کې د لغمان والي کړنې او هلې ځلې وستایلې او په هره برخه کې د قرغیو د ولسونو په استازۍ د مرستې او همکارۍ ډاډ څرګند کړل. ورپسې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې د زون مسؤل رحمت ګل سیرت هم پر یادې پروژې سربیره د دوی لخوا د روانو او نویو پیریدونکو پروژو په اړه هم تفصیلي معلومات وړاندې کړل او زیاته کړه چې د کورنیو فارمونو له جوړولو یې اصلي موخه د کورنیو د اقتصادي کچې لوړول او د فقر پر وړاندې مبارزه ده.